السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو حسن شاهد یو ځل بیا په ټوټه کې یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو چیرته تاسو هم غواړئ چې د پری انټرنټ لپاره ډیر زیات کوډونه حاصل کړئ یا نور هم داسې ډیر زیات طریقې لکه د وی پی ان نه تاسو څنګه پری انټرنټ استعمالولی شئ یا د موبایل په سیټینګ کې موږ یو داسې طریقه وکړو چې بیا په هغې باندې موږ پری انټرنټ استعمال کړو. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی چې په دې اپلیکیشن کې به دننه تاسو ته ډیر زیات لازمي کوډونه او دغه شان ورسره فری کوډونه او د وی پی ان ډېرې زیاتې طریقې چې په هغه باندې تاسو پری انټرنټ کولی شئ دا ټولې به تاسو ته په دې کې میلاویږي. نو دې اپلیکیشن باندې سټیپ بای سټیپ تاسو پوه کوم. خو د دې نه مخکې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو سمپل په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته یو لینک میلاو شي اپلیکیشن لینک هم په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ تاسو به څه وکړئ دا به سمپل دغه رقم اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو زه تاسو ته بالکل سټیپ بای سټیپ طریقه ښیم. په دې کې فرسټ اف آل تاسو له کوډونه چې کوم دي نو هغه به تاسو له درکړي نو تاسو بیا سمپل هغه په خپل موبایل کې مطلب ټرای کولی شئ. فرسټ اف آل تاسو له په دې کې څه درکړله وی پی ان ډیټا ټریکس تاسو ته ښکاري. فرسټ اف آل تاسو له په دې کې دا درکړله وی پی ان ډیټا ټریکس تاسو ته ښکاري. دلته فرسټ اف آل زه تاسو ته بالکل کلیر وښیم. ها نو مطلب که زه په دې باندې کلیک کوم کلیک ناو نو په دې کې دلته اډ راغی اډ به سکیپ کوو. بیا سټیپ بای سټیپ تاسو ته وایي چې اپ ډیټا ټریکس یعنې څومره چې په دې کې به تاسو اپلیکیشن استعمالوئ نو هغه ټریکونه تاسو غواړئ که ورسره پروسي ډیټا ټریکس یعنې د موبایل په سیټینګ کې چې کوم ټریکس دي هغه تاسو غواړئ تاسو ته ښکاري دلته لیکلي دي ورسره وی پی ان ډیټا ټریکس چې کوم دلته به تاسو ته هم میلاویږي دلته وی پی ان اپ ډیټا ټریکس په تاسو ته هم میلاویږي. نو که تاسو چېرته دا طریقې په خپل موبایل کې چیک کوئ نو په دې کې به سټیپ بای سټیپ تاسو له ډېرې زیاتې چې دا وی پی ان انسټال کړئ دا چل به وکړئ دا چل به وکړئ دا سټیپ بای سټیپ به تاسو ته ټولې طریقې وښایي. بیا پروسي ډیټا ټریکس چې کوم دا به د موبایل په سیټینګ کې تاسو کوئ ورسره اپ د دې لپاره به تاسو اپلیکیشن چې کوم استعمالوئ په کې به تاسو ته پری ډیټا ټریکس میلاویږي. دغه طریقې چې کوم دي په دا کې ټول انګلیش لیکلی شوی دی. دغه طریقې لږې ګرانې هم دي ورسره که تاسو لاندې به دې کې وګورئ نو په دې کې تاسو ته ډېر زیات لازمي کوډونه میلاویږي. مطلب که زه دلته په پری سوشل میډیا باندې کلیک واخلم تاسو ته ښکاري تاسو له بالکل دلته یو آپشن درکلی نو تاسو به څه وکړئ په کلیک ناو باندې به کلیک واخلئ. بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو پوه کوم. په کلیک ناو باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته بیا وایي چې د زونګ ډیټا ټریکس که د ټیلینار ډیټا ټریکس که جی ایس ډیټا ټریکس تاسو ته ښکاري. بالکل ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی. ورسره یوپون ډیټا ټریکس چې کوم دی د ټولو نه په اخره کې تاسو ته هم میلاویږي او وری ډیټا ټریکس چې کوم دی تاسو ته هم میلاویږي. نو زه به څه وکړم زه به په زونګ باندې کلیک واخلم تاسو ته ښکاري فرسټ اف آل زه به دلته څه وکړم په کلیک ناو باندې به کلیک واخلم. کله چې ما هلته کلیک کړم بیا ماته وایي چې تاسو د واټساپ دپاره پری پیکج غواړئ که تاسو د مسنجر د فیسبوک دپاره که تاسو د انسټاګرام دپاره. نو تاسو ته ښکاري دلته چې مطلب که فیسبوک پرې شي خو مسنجر هم دی مسنجر فیسبوک دواړه دي. ورسره دلته چې کوم دی نو دا واټساپ دی دا انسټاګرام دی صحیح ده. نو مطلب زه واټساپ باندې کلیک ناو باندې کلیک کوم نو بیا دلته بالکل تاسو د دننه کوډونه چې کوم دی هم شو کړي دي چې تاسو به دا وکړئ دلته کې به دومره بیلنس واچوئ دا ټولې طریقې چې کوم تاسو ته بالکل سټیپ بای سټیپ کوم دلته ښولي او کوډونه تاسو ته هم شو کړي. بله انټرسټنګ خبره په دې کې دا ده چې پری ډیټا ټریکس چې کوم دی تاسو له هم په دې ځای کې درکړي ده تاسو هم په خپل موبایل کې مطلب یو ټرای کولی شئ د هر یو نیټورک لپاره تاسو له دلته درکړي دي. ورسره دلته آل نیټورک امپورټنټ کوډز چې کوم تاسو له هم درکړي تاسو ته ښکاري دلته که زه په دې باندې کلیک واخلم یعنې په دې اپلیکیشن کې دننه پری کوډونه هم شته دی او د موبایل لپاره کې لازمي کوډونه هم شته دی. نو که زه به زونګ کوډونو باندې کلیک کوم دلته تاسو ته وایي چې یاره چیک بیلنس چې کوم دی تاسو په سټار 222 باندې کولی شئ یا که تاسو مطلب سینډ ایم پی ټي میسج نو دا به تاسو وکړئ تاسو ته ښکاري دلته سټیپ بای سټیپ بیلنس شیر موبایل نمبر اماونټ ټو بیا دلته دا تاسو ته دا طریقه ښولې چې تاسو د یو بل سره بیلنس چې کوم دی څنګه شریکولی شئ. ورسره منټ چیک سینډ پی ټو تاسو ته ښکاري 102 که تاسو په خپل موبایل کې یا په خپل سیم کې یعنې دغه شان پری منټونه چیک کوئ نو تاسو به څه وکړئ پی به ولیکئ 102 ته به یې سینډ کړئ. داسې سټیپ بای سټیپ که تاسو اس ایم ایس چیک کوئ نو دا طریقه به وکړئ دا طریقه دا ټولې طریقې چې کومې تاسو ته ښکاري دلته سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښولي دي. نو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له به ډېرې زیاته مزه درکړي ځکه چې په دې کې ټول ډېر زیات لازمي کوډونه دي. نو ګومر ګور دا د ویډیو مو خوښي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.